د فلم په شروعات کې موږ یو لږ ګورو چې د هغې نوم وي لایټ. دغه وخت کې لایټ په خپل سکول کې ناست وي او اچانکه موسم بدل شي او په تیزي هواګانې شروع شي او د اسمان نه یو کتاب لاندې رالاړه شي او دغه کتاب لایټ په لاس کې واخلي. لایټ ډېر په غور سره دغه کتاب ته ګوري او بیا دا کتاب ځان سره تاویسي او موږ ته دا هم پته لګېږي چې دا یو عام کتاب نه دی بلکې دا یو شیطاني کتاب وي. خو باران ډېر زیات تیز وي او لایټ دننه سکول ته راځي خو دا هلته کې یو هلک ګوري چې هغه چا سره په جنګ وي او لایټ دغه هلک ته وایي چې دا بل کس مه وهه. خو دا هلک ډېر زیات بدماش وي او دا لایټ ته یو څوک هم ورکي او لایټ دغه شانتي په ځمکه راپرېوځي. هلته کې یو استاد راشي او هغه د لایټ کتابونه جګ کړي او دغه استاد ته دا هم پته ولګي چې لایټ نورو هلکانو لپاره کار لیکي. په دغه خبره باندې د سکول پرنسپل دا ځان ته راولي او دې ته سزا ورکوي او یوازې کمرې کې بندوي. دا چې یوازې ناست وي نو دې ته هغه شیطاني کتاب هم ور یاد شي او بیا دا هغه کتاب وروکاږي. دا څه عام کتاب نه وي او دغه کتاب ویل شروع کوي. دا کتاب ډېر زیات زوړ کتاب وي او کله چې دا کتاب دا ویل شروع کوي هلته کې څه عجیبه غونده کې حرکتونه هم شروع شي. لایټ هلته کې یو بلا هم وګوري چې هغه انسان نه بلکې یو حیوان هم زیات وي. د دغه بلا په جسم باندې عجیبه غوندکې غني هم وي. لایټ چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي خو لږ ساعت پس دې ته پته ولګي چې دا بلا نه ده بلکې د مرګ فرښته ده او لږ ساعت پس دغه د مرګ فرښته دې سره خبرې شروع کړي او ورته ووایي چې دا کتاب څه کولی شي او ورته دا هم ووایي چې کله دغه کتاب له چا په لاس ورغو هغه د دغه کتاب مالک جوړ شي او اوس دې ټایم کې د دې کتاب مالک لایټ دی او ورته دا هم ووایي چې څوک هم په دغه کتاب کې له چا نوم ولیکي هغه کس به مړ شي او ورته دا هم ووایي چې د کتاب مالک کم کس په کومه طریقه باندې هغه مړ کول غواړي هغه یې کولی شي. خو داسې کولو لپاره به د کتاب مالک د دې کتاب څه رول فالو کوي. لایټ په دغه خبره باندې بالکل هم یقین ونه کړي خو کومه چې د مرګ فرښته ده هغه به د دغه کتاب مالک ته صرف ښکارېږي او نور چاته به نه ښکارېږي او د مرګ فرښته لایټ ته ووایي چې ته به په هغو ورځو کې ضرور د چا نوم په دغه کتاب کې لیکي او که تا داسې ونه کړو نو دغه کتاب به اټومیټیک تا نه لاړ شي او د بل چا ته به ورشي او ته ووایي چې د چا نوم هم ته په کتاب کې لیکي او هغه ته مړ کول غواړې نو د هغه کس نوم تاله چې په یاد دي او د هغې شکل هم او دا به هم ضرور لیکي چې هغه کس ته په کومه طریقه باندې مړ کول غواړي. او د مرګ فرښته لایټ ته ووایي چې ته ضرور دغه کتاب یو ځل ټرای کا. بیا لایټ له کړکۍ نه بهر مکه هلک ګوري کوم چې دې وختي ووالو او هغه اوس هم یو سړي سره زیاتې کوي او هغه د مرګ فرښتې دغه خبره ومني او د دغه هلک نوم په کتاب کې ولیکي او د دې هلک د مرګ طریقه هم لیکي چې دې هلک نه سر کټ شي. بیا موږ بهر ته دوه ګاډي ګورو چې هغې په خپلو کې اکسیډنټ وشي او د یو ګاډي نه پوڼې راځي او د دغه هلک په مخ باندې ورځي او دې نه دغه سر بیریږي او هغه هلته کې مړ شي. لایټ سره هغه نور خلک هم دا وګوري او ډېر زیات ویریږي. لایټ اوس پوه شي چې دغه ټوله کیسه حقیقت ده او چې کومې خبرې دې ته له مرګ فرښتې وکړي دغه ټولې رښتیا دي او په دغه خبرو باندې لایټ ور ډېر زیات ویریږي او د مرګ فرښته لایټ ته ووایي چې دغه کتاب په مدد باندې ته اوس هر څه کولی شي او ته وایي که ته اوس هم د دغه کتاب مالک نه جوړېدل غواړې نو دا کتاب ما ته راکړه چې زه یې بل چا ته ورکړمه. بیا موږ لایټ ګورو چې کور ته راغلی وي خپل پلار سره ناست وي او موږ ته دا هم پته لګېږي چې څو کاله پیله د لایټ مور چمړه کړې وي او دغه قاتل اوسه پورې نوي ګیر او بهر ته ښه ښایسته ګرځېږي او په دغه خبره باندې لایټ خپل پلار سره ډېر زیاته نه لګېږي او لایټ خپل پلار ته وایي چې ته زما د مرګ بدله ولې نه اخلې او په دغه خبره باندې لایټ همیشه په خپل پلار نه ډېر زیات خفه و. خو لایټ ته بیا د دغه کتاب باره کې هم یاد راځي او هغه بیا ځي او د دغه سړي نوم په دغه کتاب کې لیکي او هغه هم داسې وکړي او د دغه قاتل نوم په دغه مرګ کتاب کې ولیکي. بیا موږ هغه قاتل ګورو چې خپلو ملګرو سره ناست وي او پارټي کوي خو بیا اچانک له ټولو خلکو مخامخ هغه سړی په خپله باندې مړ شي او کله چې لایټ او د هغې پلار ته دغه خبر راځي چې هغه سړی چا مړ کړو نو ډېر زیات خوشحاله شي. دلته کې لایټ د خپل د مور د مرګ بدله واخیسته او هغې خپل پلار سره تعلقات هم ډېر ښه شي او لایټ بیا دغه فکر کوي چې دا کتاب به بیا څنګه ښه کارونو لپاره استعمالېږي او هغه په سکول کې ناست وي او دغه خبرې باره کې ډېر سوچ کوي او بیا هلته کې یو جینۍ راشي او د هغې نوم وي میا د لایټ انډیواله وي او هغه دې ته دغه ټوله کیسه وکړي او د دغه کتاب باره کې هم ورته هلو ووایي او ته وایي چې ما ته یو عجیبه غوندې کتاب میلاو شوی دی چې ته د چا نوم هم په دغه کتاب کې ولیکي هغه کس به لږ ساعت پس مړ شي. خو میا په دغه خبره باندې یقین هم ونه کړي. دې دواړه بیا په خبرونو باندې ګوري چې یو کس د چا مړی کړی دی
لایټ وس د میا یقین راوستلو لپاره دغه سړي نوم په کتاب کې لیکي او په کتاب کې لیکي چې یو ګاډی راشي او دغه قاتل مړ کړي. لایټ ته اوس دغه سړي نوم او د دې شکل ورته ور یادي او بیا لږ ساعت پس همدغه شانتې وشي او میا چې کله دا وګوري هغه ډېره زیاته حیرانه شي او دوی اوس دا خبره کوي چې اوس موږ د یو غټ طاقت مالکان یو او بیا دوی یو پلان جوړوي چې اوس به موږ د دنیا د غلط خلک ټول مړه کړو او داسې کولو لپاره دوی ته اسانۍ سره د انټرنیټ په مدد باندې هغه کسانو نومونه او شکلونه هم ملاویدی شي او دغه شان د دوی له بدو خلکو د نامو یو لیست جوړ کړي او دا غلط خلک اوس پر ورو مړه کیږي او موږ ته دا هم پته لګي چې د کتاب مالک په دغه خلکو باندې خپل کنټرول هم حاصلولی شي. لایټ په ځان باندې یو نوم هم ایښولی وي چې هغه وي کیرا او چې څوک به مړه کېدو لایټ به هلته کې خپل نوم لیکلو چې په بدو خلکو کې د دې د نوم یو دهشت جوړ شي او ټول خلک ویریږي او بد کارونه لاس واخلي او په ډېر لږ وخت کې په ټوله دنیا کې دا خبره هم ډېر په تیزۍ سره لاړه چې د کیرا په نوم باندې یو سړی راغو او هغه ټول بد خلکه مړه کوي او ډېرو خلکو خو اوس د کیرا په نوم باندې عبادت هم شروع کړی وي خو هغه هم یو قاتل وي او خلک مړه کوي. پولیس اوس د دې په تلاش کې هم ګرځېږي خو د لایټ خلاف څه ثبوت نه وي او پولیس دا نشي نیولی او اوس لایټ نیولو لپاره یو سړي ته میشن ورکړي چې د هغې نوم وي ایل کوم چې ډېر زیات چالاک وي او هغې به همیشه خپل مخ پټولو له هغې نوم هم چاته پته نه و. بل خواته لایټ او میا په خپل زندګۍ کې ډېر خوشحاله وي او هغې اوسه پورې 400 خلکه مړه کړي وي. ایل په میډیا کینی او کیرا ته پیغام ورکړي چې ځان مخامخ راوله او پولیس ته ورکړه. بل خواته د لایټ پلار هم یو پولیسي او هغه هم په دغه کیس کې د دې ملګری شي چې دې دواړه یو ځای شي او هغه زر تر زره کیرا ونیسي. لایټ او کیرا اوس ډېر زیات ویریږي او هغې ته دا پته نه وه چې د دې خلاف به هم یو سازش جوړیږي. اوسه پورې خو دې به ډېر په مزه کې وو خو ایل چې کله راغو نو ډېر زیات پریشانه شي. لایټ د خپل پلان تپوس کوي چې تاسو کیرا ونیسئ نو هغې سره به تاسو څه کوئ. د لایټ پلار هغې ته ووایي چې نیم خلکه خو به ووایي چې هغه تاسو پانسي کوي او نیم خلکه به دا ووایي چې هغې به دغه کار څنګه کولو او د دغه بارې کې به معلومات اخلي. لایټ چې کله دا ووري هغه ډېر زیات ویریږي او دغه خبره بیا میا ته هم وکړي او ته ووایي چې اوس موږ ته پکار چې هغه ټوله کیسه بنده کړو ولې چې د ایل شک په ډېرو خلکو باندې و او په هغې کې یو لایټ هم وي ولې چې هغې د خپل پلار ډیټا ډېره په اسانۍ سره اخیستی شه او بیا ایل یو کس په دې پسې خوشي کوي او په دې باندې نظر ساتي او لایټ ته چې کله پته لګېږي چې ما پسې څوک شوي دي نو هغه اوس دې کتاب نه لږ ځان سیټ ته کوي خو میا ته چې کله دغه پته لګېږي هغه دې نه خفه کېږي ولې چې میا ته بیا ډېر خوند ورکولو چې هغې به بد خلکه مړه کولو. لایټ او د میا په منځ کې اوس ایل راغلی و او دوی غوښتو چې دوی ایل هم مړ کړي خو نه خو دې ته د ایل نوم پته وي او نه د دې شکل هو اوسه پورې دې کتلی وي کوم چې د دغه کتاب یو اصول هم وي. دې دواړه بیا یو پلان جوړوي چې موږ به د دغه ټولو خلکو نوم په دغه کتاب کې ولیکو چې څوک موږ پسې ګرځېږي چې په دې باندې دغه ټول پولیس نه ویریږي او مجبورن دي دغه کیس اوس بند کړي. دغه پلان د میا و خو لایټ داسې کولو نه دې ته انکار وکړي ولې چې هغې نه وغوښتو چې دا بېګناه خلکه مړه کړي. بل خواته ایل ته دا هم پته لګېږي چې کیرا اوسه پورې هغه خلک مړه کړي دي چې د چا مخونه دې په میډیا باندې کتلي دي او له هغې نومونه هم ورځي او کیرا هغه خلک نشي مړه کولی چې د چا مخونه دې نه دي کتلي. لایټ بیا دا فکر کوي چې زه به څو ورځو پورې ځان پټ کړم او بیا اچانک هلته کې یو عجیبه غوندې کې کار وشي. هلته کې څه پولیس د بلډینګ نه خپل ځانونه لاندې رالړه کړي کم پولیس چې کیرا پسې ګرځېدو او هغه یې رانیولو خو لایټ خو دغه نومونه نه و لیکلي نو آخر دا نومونه چا ولیکلو او دلته نه حالات د غوندې کې خراب هم شي او اوسه پورې لایټ هغه خلکه مړه کولو څوک چې به چاته نقصان ورسولو او ټولو خلکو په نظر کې دا یو هیرو و خو اوس خو دې پولیس هم مړه کړو خو اوس دا هیرو نه دی بلکې یوه خطره ده چې دا ښه خلک هم مړه کوي. په دغه خبره باندې لایټ ډېر زیات غوسه شي او دا له مرګ فرښتې ته راځي او هغې نه تپوس کوي چې دغه خلکه تا مړه کړو خو د مرګ فرښتې ته وایي چې دغه نوم بل چا لیکلي دي ولې چې زه دا کار نشم کولی او ما ته د دې اجازه نشته. بیا یوه شپه ایل د لایټ کور ته راځي او د هغې پلار ته وایي چې اصل قاتل ستا زوی دی او هغې د هغه ټول خلکه مړه کړي دي خو لایټ باندې د چا هم شک نه و ولې چې هغې باندې څه ثبوت نشته. ایل د دې له کور ټوله تلاشي اخلي خو دې ته هغه کتاب نه میلاویږي ولې چې میا پیله راغلی وي او هغه کتاب یې ځان سره وړی و. بیا یو ډانس پالټۍ کې میا راځي او هغه لایټ سره ملاقات کوي او هغې ته دغه ټوله کیسه کوي او ورته وایي هغه د پولیس نومونه هم ما په دغه کتاب کې لیکلي وو او ورته وایي چې ما خو اوس ستا نوم هم په دغه کتاب کې لیکلی دی او ورته وایي چې ستا له مرګ طریقه به داسې وي چې ستا درکنه به اچانکه ودرېږي او ورته وایي که تا ما له دغه کتاب راکړو او زه د دغه کتاب مالک کړم نو زه به ستا له نوم صفه وشکوم او وبه یې سوځوم
بل خواته کې ال د چې کله دغه پته ولګي هغه ډېر زیات ویریږي او ال راځي او لایټ الته کې نیسي او تومانچه پې ونیسي. خو ال هلته کې یو کس ته و چې دا کیره دی او دا ونیسه او زما مدد وکړه. خو دغه کس په ال باندې یو غوزار وکړي او هغه بېهوشه کړي ولې چې هغې کیره سره مینه کوله او لایټ او مي هلته نه وتښتېږي او دوی یو غټې غونډې کې جولې ته راشي. دوی دواړه په هغه جوله کې ونښلېږي خو په دغه دوران کې پولیس هم هلته کې راشي. لایټ میا ته وایي که ته ما سره مینه لرې نو ته به دغه کتاب ته ګوتې هم نه وړې. خو دلته کې میا ډېره زیاته لالچۍ وي او هغه د لایټ خبره نه مني او هغه دغه کتاب د لایټ نه په زوره راکاږي. خو لایټ دې ته وایي چې دغه کار تا ډېر غلط وکړو او میا هم دا فکر کوي چې لایټ به زما نوم هم په دغه کتاب کې لیکلی وي او ما هم مړه کوي. اوس دې دواړو نومونه په دغه کتاب کې لیکل شوي وي او اچانکه دوی د جولې نه راغورځېږي. میا خو په موقع باندې مړه شي خو لایټ بل خواته په اوبو کې رالاړه شي. بیا موږ په لایټ په یو هسپتال کې ګورو کوم چې په کوما کې تللی وي او بیا په دنیا کې اوس هم ډېر بد خلکه مړه کېږي. خو خلکه دا فکر کوي چې ال خو په دې باندې شک کولو خو هغه خو اوس په کوما کې پروت دی نو آخر دغه نور خلکه اوس څوک مړه کوي. خو دلته کې موږ وکتو چې کله لایټ او میا به دغه جولې نه لاندې رالاړ کېدو هغه کتاب نه یو صفحه والوته او په اور باندې وسوځېده او په دغه صفحه باندې د لایټ نوم لیکلی شوی و. خو لایټ دلته کې یو سمجھداري کړې وي. کله چې میا د دې نوم په دغه کتاب کې لیکلی و دې هم په دغه کتاب کې ولیکلو چې کله میا ما نه دغه کتاب والي نو میا دې په خپله مړه شي او په کومه صفحه باندې چې دې نوم لیکلی شوی وي هغه دې اټومیټک وسوځېږي او یو بد ډاکټر لایټ د اوبو نه روکاږي او هغه په کوما کې بوځي او لږ ساعت پس بل هغه ډاکټر مرګ هم کېږي او بیا هلته کې یو سړی راځي او دغه کتاب اوچتوي او په هغه کتاب کې د ډېرو خلکو نومونه لیکي او په آخر کې هغه سړی دغه کتاب روډي او لایټ ته ورکوي. د پس لایټ د کوما نه بهر راغلی وي او پولیس الیم د کاره وکاږلی وي. خو آخري ځل راځي او د میا د کور تلاشي اخلي. د هلته کې د هغه پولیس نومونه ګوري کوم چې ځانونه یې مړه کړي وي په کوم باندې چې دغه ټول الزام په میا باندې راشي او دغه شانتي هغه کتاب اوس لایټ ته راغلی وي او هغه اوس بالکل ټیک وي. خو دې دلته کې یو سبق میلو شوي وي چې اوس به دا په چا هم یقین نه کوي او دغه شانتي زموږ دا فلم دلته کې ختم شي. که فلم مې خوښ شوی وي ضروري لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.